بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصري یو ځل بیا ستاسو په دانه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د کورلډرا 14 کلاس ده. په دې کلاس کې به په کنیکټر ټول باندې بحث کوو چې موږ سره په کورلډرا کې کنیکټر ټول د کوم مواردو لپاره استعمالیږي. راځو نن په دې باندې کلاس اخلو. راځو وخت نه ضایع کوو، سکرین مخ ته راځو. نو دلته راغلو سکرین ته. د راځو په تیره ویډیو کې موږ په ډایمنشنل ټول باندې کار وکړو. په دې کې ویډیو کې به په کنیکټر ټول باندې کار کوو چې کنیکټر ټول په کورلډرا کې د کوم مورد لپاره استعمالیږي. نو راځو دلته موږ کلیک کوو په کنیکټر ټول باندې. کله چې دلته په دې باندې کلیک کوو تاسو ګورئ چې دا کرسر به په دې شکل باندې جوړ شي. نو د هر څه نه مخکې راځو یو پک ټول یو دوه درې شیپه جوړو. زر صحیح ده. یو شیپ مې دا جوړ کړه، صحیح ده. نو یو شیپ مې دا کړه او دې ته مې رنګ ورکړه سور. دلته یو بله کاپي یو بل هم جوړوم. نو دلته شو موږ سره یو دا شو، صحیح ده. نو دوه شکلونه شو. ښه، کنیکټر ټول ته راځو. په کنیکټر ټول باندې موږ کلیک کوو. غواړو چې دا د یو نقطې نه د بلې نقطې سره د یو شکل د بل شکل د نقطې سره څه کړو، کنیکټ کړو، وصل کړو، صحیح ده. نو راځو دلته موږ لاین ټول باندې موږ کلیک کړه، سټارټ لاین کنیکټر باندې. زه وایم چې دا کونج د دې کونج سره وصل شي، صحیح ده. که چېرته زه بیا دا شکل موف کوم نو دا شکل د سره کنیکټ وشي خو موف دي شي، حرکت دی وکړي، صحیح ده. نو ګورئ دا نقطې باندې به تاسو کلیک پریس ونیسئ نو را به شي دلته به یې پرېږدئ په دې نقطه باندې. نو تاسو ګورئ چې څه شي، یو کنیکټر جوړ شه. نو تاسو ګورئ داسې یو لاین شکل جوړ شه. ښه، بعضې به وایي چې دا لاین خو موږ په دلته تیار موږ سره دلته په پین ټول کې شته ده، نو ولې د دلته یې نه اخلو 2 پوینټ لاین چې تاسو موږ دلته کلیک کوو، دلته یې کلیک کوو. نو ګوره د دې او د دې ترمنځ ښه فرق څه شي. کورلډرا اضافه هر سافټویر کې دا په یاد ولرئ چې اضافه څیزونه نه راځي. دا هر څه د خلکو د غوښتنې مطابق او د ضرورت مطابق جوړ شوي دي. نو دلته تاسو ګورئ د دې او د دې ترمنځ فرق ډیر زیات فرق ده. که چېرته فرق په دې کې ده، که چېرته زه راشم دا شکل حرکت ورکړم، موو وکړم دې طرف ته، نو تاسو ګورئ چې دې سره به دا لاین داسې دا کنیکټر ټول موف کېږي. خو دا کم یو چې موږ په 2 پوینټ ټول لاین ټول باندې موږ ډرا کړی دا رسم کړی، نو تاسو ګورئ چې دا ورسره حرکت نه کوي. ګورئ که چېرته دا شکل هم ترې نه دې خوا کړم نو تاسو ګورئ چې دا شکل ته نه دا لاین یوازې پاتې شه او دا لاین ورسره په حرکت کې شي، ځکه چې دا موږ سره د کنیکټر ټول په واسطه جوړ شوی، کریټ شوی ده، صحیح ده. نو تاسو ګورئ که چېرته زه هر طرف ته دا زه څه وکړم، حرکت ورکړم، دا لاین به ډیلیټ کړم نو دې سره حرکت کوي. ښه، دا د کومو مواردو لپاره استعمالیږي؟ دا په ډیاګرام کې استعمالیږي. مثلا که چېرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې څو قوم اوسېږي نو په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې مثلا تاسو اول دلته لیکئ چې راځئ دلته ورته وایئ چې صحیح ده یو ټکس ټول لري، نو دلته وایم چې زه دا څه شی یو افغانستان، صحیح ده. عموما افغانستان، صحیح ده. افغانستان مې ولیکه، ته وایي دا افغانستان مین څه ده، هغه ده، صحیح ده. اوورال افغانستان ده، صحیح ده. اوس غواړئ چې افغانستان کې خپل بخشونه دي، راځو یو بخش دلته جوړو، صحیح ده. دا به لږ وړوکی کړم، صحیح ده. یو بخش مې دلته جوړ کړه. بل شکل راخلم، یو شکل دلته وړوکی جوړم، صحیح ده. ولایتونو په هغه باندې دا د ولایتونه پکې دي. نو هغه راځم دا څه کوم، فیل کوم، دا مې فیل کړه، دا رنګ مې ورکړه. نو راځم دا کاپی پیسټ کوم، نو لیفت کلیک پریس کنټرول ورسره نیولی یا شفت، صحیح ده. دې خواته ورسره رایټ کلیک به یې کړي، صحیح. دې خواته به لږ راډکې او رایټ کلیک به څنګه چې وکړي یو کاپي به جوړه شي. بیا په کیبورډ کې به په څه وکړئ، کنټرول آر بټن ووایئ چې دا کاپي عمل تکرار شي. نو تاسو ګورئ دغه نه ما جوړ کړه، صحیح ده. نو راځم دې ته مختلف رنګونه ورکوم، دې ته ورکوم دا رنګ ورکوم، دې ته به دا رنګ ورکو، دې ته به دغه رنګ ورکو، دې شکل ته به تقریبا دا رنګ ورکو، صحیح ده. نو دا مختلف رنګونه ما جوړ کړل، صحیح ده. نو چې کله تاسو دلته دا شکلونه جوړ کړل نو راځم دې باندې اوس څه کوم، ولایتونه لیکم. نو زه راځم دلته ورته دا لیکم چې وړوکی لیکم، دا مثلا کې ده، صحیح ده، کې کابل ده. راځم دا کاپی پیسټ کوم، صحیح ده. تاسو ګورئ چې زه به دلته دا شفت پریس دلته به رایټ کلیک ورسره وکړئ، صحیح ده. چې کله رایټ کلیک وکړئ کنټرول آر، کاپي به انداسې څه شي، جریاني شي، صحیح ده.
نو مثلا دا موږ سره څه شو دا به زه راشم دلته څه وکړم زر به دا کابل دا مثلا دا به کومه پروان دا چونکې سایز یې ډېر ده بس دا کې پروان پی به کم صحیح ده او همداسې لوګر به ال کم او پکتیکا پی کې صحیح ده او دا به لغمان ال صحیح ده ال به کومه غټ ال به کوم چې فرق وشي د بل سره صحیح ده او همداسې به زه ورسره څه وکړم بل ولایت به ورسره زه څه وکړم پنجشیر واچوم پی ای ان بشم صحیح ده بس همدغه نه بس دا نور به لرې کوم دې ځای نه صحیح ده صرف دا حرفونه مې واچول نو تاسو اوس ګورئ چې دا د څه شي مربوط کي د افغانستان مربوط کیږي صحیح ده دا شکل به ډیلیټ کوم صحیح ده نو دا زه چې دا ما جوړ کړل صحیح ده دا ولایتونه په دې رنګونو سره جلا کړل زه راځم دا د کوم ولایت ده صحیح ده نو زه ورته وایم چې دا د افغانستان دا ولایت د افغانستان مربوط کیږي نو د سره رایټ دلته به ډریک کوي صحیح ده هر چې تاسو پرېږدئ د یو کنیکټر به جوړ شي زه ورته همدا هم افغانستان د ټولې زه کنیکټ کوم ورسره صحیح ده دا دغه ولایتونه مثلا دغه تقریبا شپږ ولایته ما ورته جوړ کړل چې دا څه دي د افغانستان دي بیا راځو ورته وایي چې په افغانستان کې موږ سره په کابل کې دلته کمې میوې کېږي صحیح ده نو که چېرته زه راشم دا ټول کاپي کړمه کنټرول سی او دلته به راشم لږ به یې راډریک کړمه دلته به یې څه کړمه یا ډایرکټ داسې هم کېږي چې دلته ما کاپي کړه او دلته کنټرول وي کړم نو تاسو ګورئ یو کاپي جوړه شوه لږ به یې راډریک کړئ دلته نو تاسو ګورئ یو هلته پاتې شو بل ته راغی دا به داسې څه کړم صحیح ده نو زه راځم ورته وایم دا کابل ده په کابل کې موږ سره کومه میوه کېږي دا شکلونه به لږ څه اندازه به ورکړمه داسې صحیح ده لږ څه به یې غټ کړمه نو زه ورته وایم چې په کابل کې موږ سره کومه میوه کېږي زه ورته وایم په کابل کې موږ سره انګور کېږي صحیح ده دا سایز به یې لږ وړوکی کړم دلته چې تاسو په دې باندې لږ واضح پوه شئ دا ته صحیح ده زه ورته وایم چې دلته موږ سره څه کېږي لږ به یې رازوم هم کړمه کومه میوه کېږي انګور کېږي صحیح ده لږ به یې سایز څه کړم زیات کړمه او را به شم بیا به هم دا د ځای نه دا لرې کړم دا ټول او دا به څه کړمه کاپي به یې کړم او دلته به څه کړم رایټ کلیک لیفټ کلیک پریس او ورسره رایټ کلیک کنټرول آر صحیح ده چې ټولو کې راشي تاسو ګورئ چې دلته څه شه لږ دا به څه کړمه دا به دلته به تاسو ټول سلیکټ کړئ او بي به پریس کړئ چې کله بي پریس کړئ تاسو ګورئ الاینمنټ به یې صحیح شي نو زه دلته وایم دلته په کابل کې انګور کېږي بل موږ سره څه ده پروان غالبا دا و صحیح ده ورته وایم چې موږ سره په پروان کې څه کېږي مثلا مړه کېږي صحیح ده مړه او دلته باید د دې دا رنګ ون څه کړمه سپین کړمه او همداسې لوګر ده په لوګر کې کومه میوه کېږي لوګر کې غالبا خو بس موږ به ورته ولیکو هغه به ورته ولیکو انار صحیح ده او همداسې نور ولایتونو دپاره نو اوس راځئ دا انګور په کوم ولایت کې کېږي زما هدف دا دی تاسو په دې پوه شئ په دې کنیکټر ټول باندې نو انګور په کوم څه کې کېږي ولایت کې نو انګور موږ سره کابل کې کېږي نو کنیکټر ټول راواخلئ او دلته باید نارملی دل سره راډریک کوي صحیح ده نو تاسو ګورئ دا دې مربوط شه او همداسې بل موږ سره څه ول بل موږ سره ماړه په کوم ولایت کې کېږي په دې پکتیا پروان ولایت کې کېږي او همداسې غواړئ چې دې ځای نه تاسو کنیکټر جوړ کړئ صحیح ده هره نقطه کې چې تاسو وغواړئ څه کولی شئ کنیکټر جوړوی شئ ستاسو خوښه ده صحیح ده نو تاسو اوس ګورئ که چېرته زه راشم زه دوی ته حرکت ورکړم صحیح ده چې که چېرته زه دوی ته حرکت ورکړم نو تاسو ګورئ چې دا کنیکټر ټول دا نقطې ورسره همداسې په عوض دي کنټرول زیډ ونجې په دا دې حالت ته راشي زه دا سلیکټ کوم دې ته حرکت ورکوم چې زه وایم لږ څه دې خوا دې راشي نو تاسو ګورئ چې دا لاین ورسره اوږدېږي خو دا کټ کېږي نه ورسره نو تاسو ګورئ داسې یو ډایګرام جوړ شه صحیح ده که چېرته تاسو غواړئ چې داسې یو ډایګرام جوړ کړئ نو د کنیکټر ټول څخه استفاده کولی شئ صحیح ده خو دلته یو بله پراپرټي خپله راځي
دا موږ سره سټرایټ لاین صحیح ده. تاسو ګورئ یو سټرایټ لاین موږ سره جوړ شه. که چیرته تاسو بل یو ولایت اضافه کوئ او غواړئ چې دغه مثلا دلته راغلم دلته مې یو ولایت جوړ کړه صحیح ده. دا یو ولایت او دې ته به رنګ ورکړم بانجاني رنګ به ورکړم صحیح ده. نو زه ورته وایم چې دا یو بل ولایت اضافه شه غالبا صحیح ده که نه. اوس ورته وایم چې درې یو اووم ولایت دلته شه صحیح ده. اصلا شپږ دېرش ولایت دي خو لکه مثلا زه په مثال شکل درته وایم. نو د دې راځو دلته دغه ټول موږ څه کوم تاسو زه پوهوم چې تاسو د څه لپاره استعمالوي کوئ. رایټ انګل کنیکټر ده. زه وایم چې دا شکل دی دا ولایت ده که نه صحیح ده. دا مثلا یو نوی ولایت ده دا د افغانستان ولایت مربوط کیږي. نو زه وایم چې دا د افغانستان سره باید پیوست شي خو د دې مخ ته دا شیپونه دي صحیح ده. د نور شکلونه دي. نو زه وایم چې دلته کنیکټ کوم. که چېرته دا دلته راوړي خو صحیح ده ډایرکټ سټرایټ لاین خو به واخلي. نو ته وایې نه ته وایې دلته ده زما دلته پکار ده دا شکل. نو زه وایم چې دې سره د مستقیم که چېرته زه راشم دلته دا مستقیم څه وکړم دغه لاین د تیار سلیکټ ده که چېرته دې سره زه دا کنیکټ کړم نو تاسو ګورئ مستقیم کېږي خو دا لاین د دې شیپونو په دې سر باندې تېرېږي صحیح ده. نو داسې یو بد ښکاري. کنټرول زیډ وهم بېرته به راشي دلته به څه وکړي دلته به تاسو رایټ انګل کنیکټر باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ او زه ورته د دې سیټ نه دی څه شي دا د افغانستان سره څه کومه پیوست کوم دلته پیوست کوم صحیح ده. او بیا راځم دلته څه کوم دا ایډیټ کوم. دا شکل مې څه که لږ څه دلته به راشم کنیکټر ټول صحیح ده. نو تاسو ګورئ نو په دې شکل باندې تاسو وکولای شوئ چې څه شي دا ولایت هم د افغانستان سره څه شي پیوست شه. نو خو چونکې دا لاینونه د پاسه رانغی صحیح ده که نه. نو تاسو وکتل چې موږ دلته یو شیپ اضافه کړ او د سور شکل سره م کنیکټ کړ خو په کوم تر باندې چې په داسې کچ شکل باندې ورسره کنیکټ شي صحیح ده. او راځم دلته یو بل دا راښکته کوم صحیح ده. دلته لیکم صحیح ده. دې ته به پرېږدم دلته به دا رنګ ورکړم. زه دا پرې ورته وایم چې څه وکړه دا شکل دی مثلا دا شکل دی د دې کابل ولایت سره پیوست شي صحیح ده. دا د دې مربوط کېږي. نو چونکې دې ته بیا مخې ته شیپونه دي بیا راځم دلته دا پرې د دې بل ټول نه کار اخلم صحیح ده. دلته د دې ټول څخه دلته به زه څه کوم ډریک را به شي دلته څه کابل صحیح ده. شته دلته موږ سره خالي ځای شته چې دا کرښه پکې تېره شي. تاسو ګورئ چې دلته موږ سره څه شي دا کنیکټ شه. او که چېرته غواړئ مثلا یو بل شکل تاسو څه کوئ دلته یو بل شکل جوړوئ صحیح ده او غواړئ چې دا د دې ولایت سره یا د دې ولایت سره تاسو څه کوئ کنیکټ کړئ نو راشي دلته بیا کنیکټر ټول تیار ده موږ سره سلیکټ ده. دا د دې ترمنځ فرق دا ده که چېرته دا شکل موږ په دې شکل باندې ډرا کړه که نه نو تاسو وکتل چې د دې دا کنجونه چې دي مستقیم دي کرفوالی پکې نشته ده صحیح ده. دا که چېرته موږ دلته دا شکل جوړ کړه صحیح ده چې دا شکل موږ جوړ کړه د څه باندې دلته موږ سره په دې کرف لاین باندې نو تاسو ګورئ د دې دا اړخونه څه دي داسې تاو دي. که غواړئ چې تاو شکل باندې مثلا که چېرته دا وصل کوئ د دې سره او د دې دا کنجونه دي مثلا داسې تاو اوسي نو دلته راشي دلته نارملی کلیک کوئ او راشي دلته دې سره نو تاسو وکتل څه شي چې دا موږ سره دلته کنیکټ شه خو تاسو ګورئ چې یو کرف شکل موږ سره جوړ شه. دا به لږ پورته کړم دې سره به وصل شي. نو تاسو ګورئ یو کرف پکې جوړ شه صحیح ده. خامخا یو اړخ ته څه اوسي کرفي خو که چېرته زه دا کلیک کړم او د دې طرف نه کنیکټ کړم صحیح ده نو تاسو ګورئ د دې دا کنجونه ګورئ داسې مستقیم دي کنجونه شکل راځي. نو دا ګورئ دا کرف شکل راغی او دا موږ سره څه شه داسې مستقیم شکلونو خطونو نه جوړ شه. یا که غواړئ بیا راځئ د دې سایز زیاتوئ د دې نه سایز یې زیاتوی شي او غواړئ دا ډیزاین ورته د لاین بدلوی شي نو ګورئ په دا ډیزاین دکه تبدیلیږي صحیح ده. او غواړئ چې سټارټ دا نقطې ورته بدلې کوي ګورئ د دې ځای نه موږ سټارټ اخیستی و صحیح ده او اینډ یې ورته په دې شکل باندې کوئ صحیح ده. نو تاسو ګورئ دا اینډ ده دا شروع وه او دا آخر وه. نو شروع کې به دلته چینجز کوئ نو ګورئ دلته چینجز کېږي او په آخر کې نو تاسو کولی شئ شکل څه کړئ دغه تیر بدل کړئ صحیح ده. دلته موږ سره د دې یو بل ایډیټ څه ده انکر ایډیټینګ ده. انکر وایي
کچېرې په شکل باندې کلیک کوم دې نقطې ته انکر وای صحیح ده چې تر دلته سره څه کېږي په شکل کې تغییر راځي. یو موږ سره نوټ ده، نوټ چې دا هغه نه موږ شکل جوړو او دا چې دا موږ سره انکر پوینټ ده چې په دې کې په دې شکل باندې اثر غورځېږي چې د نوټ او د انکر پوینټ ترمنځ باید فرق وشي. بیا راځو دلته دا به زه څه کومه، دا به دې خواته ټول به دا سلیکټ کومه او دا به دې خواته پرېږدمه صحیح ده. راځم یو بل څه کومه، یو بل شکل اخلمه، یو شکل مې دلته واخسته صحیح ده، دلته واخسته او دلته مې رنګ اورنج ورکړه، دلته به یو دایره واخلم دا پیره صحیح ده. کنټرول به ونیسم ورته صحیح دایره جوړه شي او رنګ به ورته دا رنګ ورکړم او راځم زه د سره دا څه کومه، دا نقطه د دې نقطې سره کنیکټ کومه صحیح ده او راځم دلته څه کومه بل موږ سره ښه دا پیره غواړم چې د دې شکل سره څه کومه وصلومه چې دا نقطه د دې نقطې سره څه شي وصل شي. نو د هغه دپاره راځم تاسو به راشئ دلته انکر ایډیټ ته او دلته به یو ډبل کلیک وکړئ. چې کله تاسو ډبل کلیک وکړئ ګورئ یو نقطه دلته جوړه شوه. ګوره که دلته کلیک کوم ته نقطه نشته، خو که دلته زه هر چېرته د کلیک کوم یو نقطه جوړېږي، یو انکر پوینټ جوړېږي صحیح ده. زه هم دغلته یو انکر پوینټ جوړوم، کنټرول زیډ وهم څلور پنځه جوړې کړلې، زما یو پکار ده، زه هم دغه سنټر کې زما پکار ده. نو ګورې یو انکر پوینټ دلته جوړ شه. زه بیا راځم ورته وایم چې دا خپلو کې زه وصل کوم، کنیکټر ټول اخلم او دلته نه څه کوم مستقیم لاین باندې دلته څه کوم دا د دې نه راځم دلته څه کوم د دې سره وصل کوم سنټر. نو تاسو کتل موږ سره سنټر جوړ شي. که چېرته مثلا دلته ګورئ تاسو، که چېرته تاسو دلته فکر وکئ دلته انکر پوینټ نشته ده صحیح ده، ما لرې کړه کنټرول زیډ مې لرې مې کړه. که چېرته زه راشم دلته زه د سره سنټر ته راځم نو دا ګورئ دا دې ځای نه شروع کېږي، دلته نقطه ده. ګوره کنټرول زیډ هم تاسو لږ دقیق فکر ورته وکړئ. زه وایم چې د دې سنټر د دې شکل د سنټر سره وصل شي. که چېرته زه دا همداسې نارملي راډایک کومه نو تاسو ګورئ دې ځای نه شروع کېږي، که نه دې ځای نه مو ماوس پرس نیولی. نو که چېرته دلته موږ سره انکر پوینټ نه وي، د دې شکل د سنټر سره نه وصل کېږي، د هغه دپاره به راشي دلته انکر ته، بیا ما زه مخکې په څېر باندې به ډبل کلیک وکړئ نو دلته ګورئ یو وصلي نقطه جوړه شوه اصلا صحیح ده. بیا به راشي دلته انکر ته، دلته به ماوس تاسو ګورئ دلته ماوس که چېرته په نقطې باندې زه دلته ودرم په سنټر باندې دا شکل جوړوي، ګورئ سنټر لیکي. خو که چېرته زه په نقطه باندې نه دلته یو لکه ترې نه دې خوا کوم تاسو ګورئ داسې یو لاین شکل جوړېږي، تاسو داسې ماوس راډریک کړئ او دلته یې پرېږدئ نو تاسو ګورئ د دې شکل د سنټر سره څه شي وصل شي. بیا راځم دلته څه کوم، دا پیره راځم دلته یو بل شکل دلته د دوی ترمنځ راخلم صحیح ده او دلته به زه دا رنګ ورکړم. دا پیره زه ورته وایم چې څه وکړه د دې نقطو څه کومه په داسې نقطې شکل باندې وصلومه صحیح ده، چې زه ورته د دې شکل دا څه شي د دې نقطې سره منځ کې شکل ده، زه وایم چې دې هړخ یو طرف نه دې سره وصل شي صحیح ده. نو که چېرته تاسو راشئ دلته د دې څه شته پراپرټي ته د انکر ایډیټ ته، نو د هغه دپاره به راځئ شکل به انتخابوئ صحیح ده. چې کله تاسو شکل انتخاب کړئ بیا په شکل کې تاسو یو نقطه انتخابوئ، مثلا دغه شکل ما انتخاب کړ په دې کې دغه نقطه کې زه چینجز راولم چې زه څنګه د ما سلیکټ وکړ نو تاسو ګورئ دا پراپرټي موږ سره څه شوه فعاله شوه. که چېرته زه په دې سایز کې اضافه والی راولم ایکس مطلب افقي حرکت ورکوم د نقطې ته، نو دا به د دې پرنټ ایریا د دې پیج ته په کتو باندې دې ته حرکت ورکوي صحیح ده. تاسو ګورئ لږ چینج پکې راځي، دلته دا موږ سره 200 ده مثلا دا زه ورته 1000 چنده کومه صحیح ده، ما ورته 1000 چنده وکړه، زه انټر وهم نو تاسو ګورئ چې لږ څه فاصله د شکل سره څه کړه واخیستله، نو ګورئ دا شکل یې موږ سره څه کړه بیل کړه، دا نقطه موږ سره دې خوا لاړه، کنټرول زیډ وهم تاسو وګورئ پې ته وصل شه صحیح ده. نو که چېرته تاسو غواړئ چې څه وکړئ دا نقطې سره تاسو لږه فاصله ورکړئ، نو تاسو ګورئ که چېرته زه اوس راشم د شکل څه کې حرکت ورکړم نو څه وکړه دا نقطه یې موږ سره څه کړله جدا شوه، ځکه چې ما فاصله هلته ورکړله صحیح ده. بیا راځم یو شکل یو څه کوم یو نقطه جوړم، دا پرې د دې طرف نه جوړم صحیح ده، دلته ورسره وصلم صحیح ده، چونکې وصل نه ده لږ به دې خواته راډریک کړم چې وصل شي صحیح ده. نو دا د دې سره وصل شه،
بیا راځم دلته څه وشم دلته موږ سره نقطه سلیکټ کوم شکل بیا نقطه نو بیا موږ سره دلته بل شی دا ریلیټیو ټو آبجیکټ ده مخکې د دې سره دا آف و چې چیرته دا آف وسي نو دا نقطې ته چې فاصله ورکول کېږي د پرنټ ایریا یا د دې پیج ته په کتو سره کېږي خو که چیرته دا آپشن موږ سره فعاله وسي نو دا به د دې شیپ د دغه شیپ چې ما سلیکټ کړی دې ته په کتو به د نقطې ته څه کېږي فاصله ورکول کېږي صحیح ده نو راځم دا بیرته افهمه صحیح ده بل موږ سره دا چې تاسو کولی شئ چې څوک زاویه بدله کړئ اوس موږ سره یو ثلاثیه ده که چېرته زه ورکوم دې ته مثلا 270 کوم صحیح ده 270 تاسو ګورئ دا شکل په 270 درجو کې څه شي د سره پیوست شه او که غواړئ چې نه تاسو ورته یو سلوشل ورکړئ نو تاسو وګورئ چې د یو سلوشل درجو په اندازه باندې سره څه شي وصل شو مخکې لږ د خواته فاصله وه نو دا شی د دې شکل په زاویه باندې سره څه کېږي فاصله اخلي او زه راځم دلته مثلا زه ورته وایم چې د څه وکړه مثلا 15 درجې نو تاسو ګورئ چې 15 درجې د ډایګرام ایکس وای محور به تاسو ویلی د راسته طرف نه شروع کېږي چپ طرف ته صحیح ده په دې طرف کې موږ سره که تاسو فکر وکړئ نو داسې یو شکل ده صحیح ده دا زاویه چې تعینېږي په دې شکلونو کې دا په داسې شکل باندې راځي صحیح ده زه راځم دلته یو څه کوم یو لاین ډرا کوم شیفټ پریس ونیسم چې مستقیم راشي او یو لاین به داسې ونیسم چې مستقیم راشي صحیح ده او دا به سلیکټ کوم او بیا ورسره شیفټ کې دا شکل سلیکټ ونیسم سی به ونیسم چې سنټر ته راشي نو تاسو ګورئ د ایکس وای محور ده موږ سره دا موږ سره وای ده صحیح ده دا موږ سره وای ده تاسو په ریاضي کې ویلي صحیح ده او دا موږ سره ایکس ده چې زه دلته تاسو دې ته په کتو سره ګورئ دا زاویه موږ سره دې سره نه شروع کېږي داسې 1 2 3 4 دلته چې رارسېږي 90 شي بیا داسې 90 2 دلته چې راځي یو ثلاثیه شي دلته پورې 220 شي بیا ته چې راځي د 360 درجې شي صحیح ده نو دلته چې دا زاویه تعینېږي دلته چې دا زاویه ته ورکول کېږي لکه دلته چې مخکې ما دلته زاویه ورکړه صحیح ده دغه نقطې ته دې نقطې ته چې ما زاویه ورکړه 15 درجې دا دغه ځای نه موږ سره شروع شو صحیح ده که چېرته زه دې ته هلته زاویه ورکړم صحیح ده مثلا زه ورته ورکوم چې یو ثلاثیه نو 90 د دقه ځای نه به دا شروع کېږي د دې پوینټ نه دا خط به دې خوا راوړي نو ګوره زه دلته یو ثلاثیه ورکوم چې کله زه یو ثلاثیه انټر کړم تاسو ګورئ دې خوا ته راووښته ځکه چې یو ثلاثیه دلته شروع کېږي صحیح ده که زه چېرته مثلا 270 ورکړم دې ځای نه به شروع کېږي دا شکل به لاندې راځي ګورئ تاسو که چېرته زه دې ته بیا هم 270 درجې زاویه ورکړم انټر وهم نو تاسو ګورئ دې ځای نه شروع کېږي ما درته وویلې دا اصلا دا ځای ده صحیح ده د دې ځای نه شروع کېږي صحیح ده وصل دلته ده خو دا شکل داسې راتاویږي صحیح ده او بل موږ سره چې دا آټو انکر ده که چېرته تاسو دا سلیکټ کړئ او شکل ته هغه ورکوئ صحیح ده دلته به موږ سره څه چینجز وشي او دا موږ اصلا سنیپینګ دپاره استعمالیږي مثلا که چېرته تاسو راشئ دا شکل مثلا ما انتخاب کړی ده او دې ته مې رنګ دا رنګ ورکړی ده دلته په تازه رنګ ورکړم چې دا تاسو ته واضح ښکار شي دا رنګ مې ورکړ او راغلم دلته څه مې وکړه د دې شکل سره تاسو که چېرته زه فکر وکړئ لږ دې سره سنیپینګ کېږي سنیپینګ څه ته ویل کېږي سنیپینګ هغه ته اصلا د اندربا خاصیت ته ورته یو ټول ده صحیح ده سنیپینګ که چېرته راشم زه راشم دی سره دا څه کم دا شکل دې شکل سره وصل کم او دغه نقطې سره ګورئ تاسو ګورئ که چېرته زه دا ورته نږدې کړم دا نه وصل کېږي ګورئ هر څه زه ورته دا کار تر څو ښه دقیق یې نه کړم او دې سره یې وصل شي د هغه دپاره تاسو به راشئ دلته به څه کوئ دغه آپشن به څه کوئ په دغه نقطه کې آن کوئ ګورئ دا ما نقطه آن کړله اوس راځم دلته کنیکټر ټول نه کار اخلم ګورئ دلته مې کلیک ونیو ګورئ مستقیم ورسره څه شکل پیوست شي صحیح ده دا موږ سره څه سنیپینګ ده یو بل موږ سره د ډیلیټ بیا راشي دلته انکر ته او دې شکل زه دغه نقطه دې نه وسي دا څه وکړئ ډیلیټ انکر دغه نقطه کولی شي تاسو ډیلیټ کړئ هره نقطه چې تاسو غواړئ ډیلیټ کړئ موږ سره شو ډیلیټ شو کله که سلیکټ کړم دوه نقطې موږ سره پاتې شي یو دا نقطه یو دا نقطه شکل به چې سنیپینګ کېږي اندروایي خاصیت چې جوړېږي په دې او دې شکل سره جوړېږي صحیح ده په هر ځای کې وصلېږي خو د اسانتیا په خاطر باندې انکر پوینټ یو دلته په اسانۍ وصل کېږي لکه د هر شکل سره تاسو وصلوئ او یو دلته د دې نه بغیر د نور ځای کې صحیح ده وصلېږي خو په دقیقه توګه نه صحیح ده
نو دا و موږ سره انکار ایډیټ او کنیکټر ټول الله دې وکړي چې تاسو په دې پوه شوي یاست یا پریکټس پې وکړئ بغیر له پریکټسه هیڅ کار امکان نه لري نو ډېر په دقیق سره چې ما کلاس واخیسته تاسو همداسې په دقیق توګه باندې پې کار وکړئ نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم زموږ د یوټیوب چینل د خپلو ملګرو سره شیر کړئ خدای په امان